حکومتونه او ما ویل چې پوشالي حکومتونه. نو که مونږ غیر وګړنیز حکومت ولرو، نه امریکا نه دغه هیواد نه هغه هیواد مونږ سره کومک نه کوي. مونږ هغه وخت کولی شو چې د ثبات، صلح، ترقي او پرمختګ خواته ګامونه کېږدو چې لومړی مونږ یو ولسواکی رئیس جمهور ولرو، مونږ داسې یو دولتي اداره ولرو چې هغه د خلکو په خدمت او خلکو په چوپړ کې اوسیږي او د ولس اعتماد ورسره وي. نو کار و اهل د کار ته سپارل سوی وي، قانون حاکم اوسیږي. نو که څوک وغواړي که ونه غواړي مونږ به د سولې ثبات خواته ځو، یو زمونږ ټولنه به د پرمختګ خواته ځي او نړۍ به هم له مونږ سره کومک کوي، امریکا به هم کومک کوي، بل هیواد به هم کومک کوي، بل هیواد به هم کومک کوي. که خدای ناخواسته برعکس مونږ غیر وګړنیز حکومت او حاکمیت ولرو، مونږ به هم هر ورځ د بحران خواته روان اوسیږو، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي بحران به دلته عمیقیږي او نړۍ هم بیا دغسې یو نظام سره کومک یا داسې یو حکومت سره کومک نه کوي. صاحب صاحب یو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه. زموږ ملي تجاران دي، دوی هره ورځ دوبۍ ته ځي، چین ته ځي، له دغه ځایه خپل سرمایه وباسي. دلته نه دوی خوندي دي، نه اولاد خوندي ده، نه پیسې خوندي دي، نه شتمنۍ خوندي دي، چې خوندي نه دي. دلته خو یو ټیکه چور، چپاول او غارتګري ده. نو پر دې بنسټ باندې چور او چپاول او غارتګري ته هغه وخت مونږ د پای ټکی ښودلی سو چې سالمه دولتي اداره او سالم دولتي مشرتوب ولرو او دا دواړه له ولس سره په ټینګه پیوند او متقابله همغږۍ او همکارۍ کې اوسېږي. ډېره مننه اوریا صاحب. مایار صاحب د حل د لارې په توګه که ووایو چې په اوس مهال کې په افغانستان کې څرنګه اقتصادي نظام ته اړتیا ده تر څو د بهرنیو له اقتصادي رکود له امله په موږ باندې اغېز رانشي؟ چون وخت هم ډېر کم دی، زه غواړم فقط یو شپږو ټکو ته اشاره وکړم. زه د حل لاره په دې شپږو ټکو کې وینم. افغانستان باید په مشترکه امنیتي پالیسۍ کې تجدید وکړي. دا بالکل سیستم وجود لري، ولې پالیسیګانې بالکل اسې چې باید تطبیق شي، نه تطبیق کېږي تاسې عملا وینئ. دوهم نوې اقتصادي پالیسیګانې باید رامنځته شي. دا چې موږ د اروپا د بازار آزاد پیښې کوو دلته د افغانستان دی په دې کې دا پیښې نه چلیږي او همداسې نور زمونږ اقتصادي اړیکې د ګاونډي هیوادونو سره د نړۍ سره د سارک نه رانیولې تر شانګهای او تر ټولو تړونونو پورې موږ د ایکو سازمان همداسې باید په دې باندې تجدید نظر وکړو او عملي لارې چارې وګورو. موږ نشو کولی چې صرف یوه دروازه خلاصه کړو چې د دې دروازې نه نړۍ ته ګورو او خپل اقتصادي هغه براولو. موږ باید په اقتصادي جهات هر څه د افغانانو ګټې دي، ملي ګټې تضمین دي، هلته باید اقتصادي اړیکې ټینګ کړو. دریم باید قانون حاکم شي. متاسفانه په افغانستان کې قانون نه دی حاکم. څه چې په قانون کې لیکل شوي، زمونږ قانون د نړۍ د ډېرو مدرن قوانین نه دی چې په اسلامي هیوادو کې هم داسې درست یعنې قانون نشته لکه دلته جوړ شوی، ولې په عمل کې صفر. یوه تکړه کاري اداره باید جوړه شي، په ضعیفه اداره، په ضعیف ټیم باندې چې هغه په خپل ځان عقیده نه لري. په دغه ټیم باندې موږ نشو کولی چې نه امنیت دلته راولو او دنیا ته هم ستونزمن تمامېږو او هغه 50 مملکتونه چې دلته راغلي په هغو باندې مې یو پیټی ورباري. د ملي شپږم د ملي روغې جوړې پالیسي او هغه واقعیت او شعار باید عملي شي. دا اوس هیڅوک دا په دې سیستم باندې چې اوس موږ یې ګورو او عالي شورا د سولې دا اعتماد نه باندې کوي، د رئیس هم قرباني شو او ځکه یې کوي نه حکمتیار باندې کوي، نه طالبان ورته اعتماد لري او نه هم د نوي ګروپونه چې پیدا شوي په نامه د خودجوشه ملي حرکتونه چې موږ مایار صاحب د خپرونې وخت ختم دی. بالاخره صافي صاحب نه به مو واورو چې د حل ځانګړې لار څه بولي دی. لکه څنګه چې دوستانو ویلې، زه هم په دوه بخشو باندې هر وخت بحث کوم، په دوه بخشو باندې چې یو هر وخت یو مملکت اقتصادونه لري، هیڅ وخت په ټولو هغه سیستمونو کې هغه تقریبا ناکامېږي او د دې اقتصاد لپاره موږ غواړو که چېرته فکر وکړو د نوي حکومت د راتګ سره ټول سکتور خصوصي سکتور دولتي چې موږ ډېر غټې فابریکې لرلې، غټ مثال په جلال آباد کې په نور ولایتونو کې هغه موږ د لاسه ورکړلې، خصوصا چې خپله سرمایه ګزاران په دې ځای کې په افغانستان ته را تشویق کېدل چې د سرمایه ګزاري وکړي، هغه هم د لاسه ورکړه. که چېرته دغه مسؤلین او دویم فساد اداري دی چې فساد اداري د کوم ځای نه شروع شوی، د رئیس جمهور د کور نه شروع شوی، د معاون صاحبانو د کور نه شروع شوی، بیا نور کابینې ته رارسېدی، کابینې راوروسته خلکو ته رارسېدی. که دغه فساد اداري په زموږ په
ملک ختم نشي هیڅ وخت یعنی چې جمهور رئیس کرزی ونه غواړي نو فساد نه ختمیږي خبره ده کنه. ډیره مننه. یعنی جمهور رئیس کرزی هم په فساد کې ښکیل. جنرال صاحب تاسو د خبر سره څومره موافق یې او د حل ځانګړي لار څه ګڼئ؟ ګوره زه حال ځانګړی په امنیتي لحاظ درته وایم. بالکل. ګوره ممکن دوستان هم راسره ومني په سکتور امنیتي په سکتور اقتصادي کې مشارکت هیڅ ځای نه لري. که مشارکت منځته راغله خو سکتور امنیتي له منځه ځي، بلکې سکتور امنیتي باید زموږ د افغانستان ځانګړې لارې د سکتور امنیتي موږ باید تقویه شي. سکتور امنیتي موږ مسلکي او ملي شي، نه اوس مسلکي ده او نه ملي ده باید نشي. او علاوه د هغې نه حاکمیت قانون باید په ټول افغانستان کې دې ته هڅې وشي، حاکمیت قانون تطبیق شي. او علاوه د هغې نه تعلیم و تربیه، مکافات او مجازات دا باید بالکل پر ځای عملی شي او په افغانستان کې ملي یووالی راشي. د ملي یووالي په وجود کې ملي ستراتیژي جوړه شي او په افغانستان کې پیاده شي. د لارې دي ما په نظر په امنیتي سکتور. ډېره مننه جنرال صاحب. ستاسو له خبرو معلومیږي چې زموږ امنیتي سکتور هم د ځینو تعصبونو او ځینو لاسپوهانو ښکار دی. بالکل د سلا مشورو پر مټ رامنځته شوی سکتور دی. ډېره مننه له تاسو ټول نه. ډېره مننه. د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو نننۍ شننه مو همدومره وه. تر بلې شننې مو په پاک الله سپارم. هر چیز چې ښاد و ودان اوسئ. د پښتو ټلویزیون ښاغلیو او اغلي لیدونکو، که تاسې زموږ د دغې خپرونې په اړه نیوکې، اندونه او وړاندیزونه لرئ، کولی شئ اتیا 22 زموږ د بریښنالیک پته ده اندونه @پښتو ټي وي ټکی ټي وي.